که ستاسو اول وار وي زموږ چینل ګورئ یا زموږ ویډیو ګورئ زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ په دې سره خط باندې اوکې وکړئ څنګ ته په کنګړۍ اوکې وکړئ پورته په آل اوکې وکړئ چې مو هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه یم حبیب الله تاسو ګورئ حبیب الله اکاډمي چینل ګرانو دوستانو لکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې حبیب الله اکاډمي چینل د ټکنالوژي مربوطه ویډیوګانې اپلوډ کوي همدارنګه زموږ نن موضوع ده د موبایل د سکرین په باره کې ده چې آیا موږ څنګه کولی شو چې موږ خپل موبایل سکرین ډیزاینداره او ښایسته او خوندوره جوړ کړو ډیره زبردسته او خوندوره ویډیو ده ویډیو سکیپ کوئ مه ویډیو تر اخره وګورئ که چیرې ستاسو اول وار وي زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو اول وار به تاسې راسئ د خپل موبایل سکرین ته کله چې رالاستئ تاسې به دا له پلی سټوره چین ډاونلوډ کولی شئ دا ویډیو چې ګورئ اپلیکیشن کې یې ما لینک ورکړی د له هغه ځای چین تاسې ډاونلوډ کولی شئ تاسې ته به داسې صفحه راسي په دې به کلیک وکړئ دې چې مې کله کلیک وکړو لیدن به انتظار ورته وکړئ زموږ نیټ نن سلو ده ډېر وبښئ ملګرو کله چې مې انتظار ورته وکړو تاسې به دا اوکې اوکې کړئ نیکس به کړئ داسې مې نیکس کړ تاسې ته داسې 4 برنامې راځي 5 برنامې تاسې ته یې چې دا ډیزاینونه تاسې د خپل موبایل په سکرین باندې لګولی شئ زه راځم دلته اول یوه به هغه پرې لګوم یو سکرین راواخیستل زه د خپل موبایل سکرین ته لګوم چې آیا دا خوندور ده او که نه ده دا ما ولګول صحیح ده اوکې مې کړو زه رالم یوټیوب ته زه دا اوس ګورم چې آیا دا ما په موبایل کې کار کوي او که نه کوي دا صحیح ده او که نه ده زه رالم یوټیوب ته دلته ما ته یوټیوب خلاص و صحیح ده تاسې وینئ دلته ما ته یوټیوب خلاص و دلته تاسې ته 3-4 رقمه صفحې درکوي صحیح ده اوس زه راځم وټساپ ته کله چې وټساپ ته رالم وټساپ هم ما ته خلاص و صحیح ده مخکې چې په سکرین باندې څه رقم کار کوله هغه دلته هم کوي دا پلی سټور مو کېږدو دا هم صحیح ده تاسې په مخ کې وینئ ډېر زبردسته او خوندوره برنامه ده اوس زه راځم ډاونلوډ ته ویډمیټ ته دا اوکې کوم چې آیا دا کار کوي او که نه کوي کله چې مې دا اوکې کړ دا هم صحیح ده کار کوي صحیح ده تاسې ورته ګورئ دا هم کار کوي ډېر زبردسته او خوندوره ویډیو ده ویډیو سکیپ کوئ مه ویډیو تر اخره وګورئ اوس زه راځم دلته بل ډیزاین رقم زه د موبایل په سکرین باندې لګوم چې آیا دا څه رقم ته ده صحیح ده زه راځم دا دوم اوکې کوم دوم چې ما اوکې کوم ما ته دا رقم نقشه راکړه چې ستاسو موبایل به په دې رقم باندې وي صحیح ده دلته زه رالم تاسې دلته ونیوئ کتلی شئ دلته دا رقم ډیزاین هم ده دلته 2-3 رقمه ډیزاین په یوه برنامه کې وي صحیح ده تاسې کتلی شئ اوس زه راځم دغه چې بیرته وځم زه بله برنامه ګورم بل ډیزاین ګورم مثال چې آیا دا ډیزاین موبایل په سکرین باندې ښه ښکارېږي یا بد ښکارېږي کوم یو زه ولګوم زه دې ته رالم مینه دلته دا رقم ما ته راکړو دا رقم سکرین یې راکړو دا هم ډېر خوندور او زبردسته سکرین ده صحیح ده اوس دغه ځای چې بیرته وځم زه دلته بل سکرین ګورم چې آیا دا څه رقم ته ده دلته وینئ ما ته بیرته دا سکرین راکړ دا هم ډېر زبردسته او خوندوره ډیزاین ده صحیح ده تاسې دا هم د موبایل په سکرین باندې لګولی شئ هغه چې تاسې خوښه یي چې هر رقم لګولی شئ هغه تاسې ولګوئ صحیح ده اوس زه راځم دغه څنګ ته بلې اوکې کوم دلته ما ته وینئ بیا دغه خواته راکړو چې مثال دا ډیزاین ده دلته ما ته دا ډیزاین راکړو اوس دلته زه راځم تاسې وینئ دلته 3 صفحې دي دې صفحه کې دا هغه ګورم چې دا کار کوي که نه کوي فیسبوک صحیح ده زه رالم خپل فیسبوک ته فیسبوک مې خلاص کړو دا هم صحیح ده صحیح ده ډېر زبردسته او خوندوره برنامه ده یا اپلیکیشن ده صحیح ده څوک یې برنامه بولي څوک یې اپلیکیشن بولي تاسې دا ویډیو ګورئ دغه ځای چې هم تاسې ډاونلوډ کولی شئ د ویډیو اپلیکیشن کې ما لینک ورکړی ده او له پلی سټوره چې هم تاسې ډاونلوډ کولی شئ صحیح ده دا هم ډیزاین ده تاسې هره صفحه خلاصوئ 3 رقمه ډیزاین درکوي چې مثال تاسې کوم ډیزاین د خپل موبایل په سکرین باندې لګوئ هغه ولګوئ تاسې چې هر رقم خوند درکوي هغه مثال تاسې ولګوئ نه دلته دا ډیزاین موږ ته راکړ صحیح ده تاسې خو دا کتلی شئ
دلته وینئ چې کوم سکرین باندې مخکې چې شی لګېدلی و، کوم ساعت و، کوم هغه و چې موږ لګولي و، هغه دلته هم لګېدلی دي. ښه دا ډیزاین دی. ښه دا ډېر زبردست او خوندور ډیزاین دی. زه دا فولډر اوکې کومه. دا فولډر کې زه بېرته دغه څنګ ته راځم. صحیح ده. دلته وینئ فولډرو کې شیان دي، برنامې دي، اپلیکیشن دي، دا رقم ته دي. ښه اوس زه راځم یو بل ګورم چې په دې کې څه شی دي. صحیح ده. دا په خپله اتوماتیک دا رقم کې جوړې سوي دي. صحیح ده. دا ډېر زبردسته او خوندوره اپلیکیشن ده. که ستاسو چیرې زموږ چینل ګورئ، اول وار وي، یا ستاسې زموږ ویډیو ګورئ، زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ چې موږ تاسو ته دا رقم خوندورې ویډیوګانې نورې هم جوړې کړو. او که ستاسې دا د موبایل سکرین بدلول د مسنجر او د وټساپ په منځ کې چې دا څه خط چې ده، دا به تاسې اوکې کوئ. صحیح ده. داسې مو اوکې کړو، بیا تاسو ته بل سکرین درکوي. صحیح ده. ویډیو که مې خوښه شول ملګرو سره هم شیر کړئ او لایک یې کړئ.